من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک ایو آیات ما تاسو ته مخکې تلاوت کړو او مفهوم یې داسې دی چې په ډېرو پټو خبرو کې وایي خیر نه وي، خو کومې پټې خبرې چې د خلکو د اصلاح دپاره او د فایدې دپاره وشي نو په هغې کې چې کوم دی الله پاک خیر یې خیر دا کومه روغه چې د ډي ایس پي صاحب په کوششونو او د دې جرګې کوم ممبران چې هغوی منتخب کړي د هغوی په کوششونو باندې وشول، نو زه په دې باندې ډي ایس پي صاحب ته او دغه مشرانو ته مبارکي ورکوم او کوم فریقانو چې ناروغه وکړه په خپل منځ کې نو هغوی د جایداد مسله وترمنځ دواړو فریقانو ته به زه دا دعا وکړم چې یو فریق له هم په خپله برخه کې الله برکت واچوي او د بل فریق له پکې هم برکت واچوي. نیاز محمد خان دی طور خان ورته ویل مونږ دغه نو کېږي نیاز محمد خان ته هم زه مبارکي ورکوم او دغه نورو کوم مشران چې د هغوی مخالف فریق وو هغوی ته مبارکي ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرہ. زما عزت مندو مشرانو د تحصیل ورکوټ معزز درنو پښتنو تاسو ټول ته زه هرکلی ویم او السلام علیکم. بار بار یو خبره وشوه چې په دې کیس کې ډي ایس پي صاحب ډېره زیاته دلچسپي واخیسته، نو ما ته دا احساس وشو چې د ډېرې زیاتې دلچسپۍ وضاحت ضروري شو. یوازې دا کیس نه، هر د امن و امان کم کیس چې دی هغې کې زمونږ دلچسپي ده. دې کې ما د نارمل نه زیاته دلچسپي نه ده اخیستې، خو د امن و امان دپاره پکې ما دلچسپي خامخا اخیستې ده. نو دا خبره چې زه خبر شوم چې د تېر شوي 35 سالو راسې دا خبره چلیږي او دا سلسله روانه ده، په دې کې درېمګړو فایدې اخیستې دي او درېمګړو پکې په یو بل ته مسلې زیاتولو کوششونه هم کړي دي، نو بیا پکې موږ د روټین نه لږ غونته هټ کې یو کار کړی دی. نو دا زیاته دلچسپي چې دا دومره زیاته هم نه ده څومره چې بار بار خود دلچسپي به هر حال پکې زما وه. بیا زه به دا وایم چې تاسو د سوات ډسټرک خلک الحمدلله ثم الحمدلله زه په 5 ضلعو کې په حیثیت ډي ایس پي او په 3 ضلعو کې په حیثیت ایس ایچ او ما ډیوټي کړې ده. نو ما زه د سوات خلک په دې ټولو ضلعو کې په دې ټولو سټیشنونو کې د سوات خلک چې دی د ټاپ آف د لیسټ ساتم، د اخلاقو حوالې سره، د آدابو حوالې سره، د عاداتو حوالې سره او د روایاتو حوالې سره. زه وایم چې تاسو کې اوس هم الحمدلله ستاسو د مشرانو د قدر کولو روایات، ستاسو د مشرانو د خبرو منلو روایات هغه برقرار دي، او تر څو چې دا برقرار وي زمونږ دا کوم د پښتون کلچر چې کوم دی د جرګې دا کلچر چې دا برقرار وي نو انشاءالله چې سوات ډسټرک کې به همیشه دپاره امن وي او خدای دې همدغه شان امن لري. څنګه چې تاسو مخکې ما د قرآن شریف آیات شریف تلاوت کړ، الله پاک قرآن کې فرمایي چې دا څه څیزونه دي په دنیا کې، دا څه څیزونه چې په ځمکه دي او څه څیزونه چې په اسمان دي دا زما دي، او تاسو انسانان په دې باندې صرف خپل نیتونه ښکاره کړئ. تاسو دا پته نه لګي چې دا څه دي، خو صرف خپل نیتونه پې ښکاره کړئ او بس بیا لاړ شئ.
دا د الله قدرت دی چې چاته سزا ورکي چاته عذاب ورکي دا د الله قدرت دی. مونږ خلک وایي دا ځمکه زما ده او دا پټې زما دی او دا زما د نیکو. دا چې زه کله وایم چې دا پټې زما د نیکو نو دې کې دننه یو سبق دی. زما د نیکو نو هغه نیکه دې څه شو؟ په دې خبره کې په خپله یو سبق دی چې دا پټې زما د نیکو نو ستا نیکه څه شو؟ داسې به یو ورځ هغه ستا نیکه دا ویلې چې دا پټې زما د پلار نیکو نو د هغه پلار نیکه څه شو؟ نن مونږ دلته کې ډېر په فخر سره وایو چې دا بازیرا کلچر دی او دا پلانکې تهذیب دی په سوات کې. دا بازیرا کلچر دلته څونه موده مخکې تېر شوی؟ چا ته پته شته څونه موده مخکې تېر شوی؟ کم از کم 15,000 کاله مخکې. ٹھیک ده؟ نو 15,000 کاله مخکې په هغې کلچر کې د دې علاقې مشرانو د دې علاقې غټ خلک وو. هغوی به وایي هغه غر زما دی هغه غر زما دی هغه غر مې د تره د زوی دی هغه غر مې د ورواره دی. داسې به وي که نه؟ نن هغه خلک څه شو؟ دا ټول څیزونه چې دي دا د الله دي او د اخره کې به الله او د الله نوم پاتې شي او موږ ټول به نه یو. نو چې څه څیزونه زمان نه دي نو په هغې باندې د جګړې کولو مثال لکه جګړې کولو ضرورت نشته. زه د دواړو فریقینو لکه بیا ورپسې روسو تاسو ته ما یو حدیث ووی دا دواړه فریقین په دې خیال وو چې زه په حق یم. یو وی زه په حق یم بل وی زه په حق یم. پیغمبر اسلام فرمایي چې د هغې سړي دپاره زه ضمانت ورکوم د جنت په باغچو په منځ کې د کور دپاره د جنت په باغچو په منځ کې د کور ضمانت ورکوم کم سړی چې په حق وي او جګړه یې پرېښوده. جګړه پرېښودل خو عام جګړه پرېښودل خو لکه یو چې ته په ناحقه نه او پرېږدې خو دا خو یو نارمل خبره. خو د پیغمبر اسلام ضمانت تاسو اندازه وکړئ د هغې هستې ضمانت د کمې هستې په وجه باندې چې دا کل کائنات دی د هغې هستې ضمانت د کمې هستې په وجه باندې چې خدای پاک خپله خدایي ښکاره کوي د هغې هستې ضمانت چې د هغه په ضمانت نه پس په دنیا کې بل هېڅ قسمه ضمانت پاتې نه شي. نو هغه ضمانت هغه وایي چې زه هغه سړي ته دا ضمانت ورکوم دا ګارنټي ورکوم چې دی په حقه دی او د خپله جګړه پرېښوده. نو دا دواړه فریقین د دې دلایل به چې تا اورېدل دي به چې تا سره کېناستل د دې خبرې به چې دې اورېدې نو تا وایي چې دا خو دواړه په حقه دي او دا خو دواړه ټیک وي ځکه چې انساني عقل خو هغه ځای ته نه رسي کوم ځای کې کم خبرو باندې چې الله پاک قادر دی او پوهېږي. نو د هغې دواړو د هغې دلایلو او د هغې دواړو د هغې ثبوتونو باوجود دې دواړو فریقینو جګړه پرېښوده. نو زه تاسو ټول ګواه کوم او دا حدیث مې ستاسو ټولو په مخ کې دوی ته ووایي چې ستاسو دپاره پیغمبر اسلام ضمانت اخیستی په جنت کې د کور په جنت کې د بنګلې ضمانت هغه بنګله چې هغه به بیا همیشه دپاره وي خالدون فیها تاسو به په هغې کې داسې د مولانا صاحب که نه هغه جنتونه چې هغې کې به تاسو همیشه دپاره وي د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي د پیو د شودو نهر د شاتو نهر د شرابو نهر دا ټول هغه کورونو کې به تاسو همیشه دپاره. نو زه تاسو دا مبارکي در کوم چې نن که تاسو دلته کې یو کنال 2 کناله 15 کناله تاوان وکړو نو تاسو د پیغمبر علیه السلام په ضمانت باندې په جنت کې د یو ډېر ښه جایداد مالکان شوي. نورې خبرې ټولې وشوې په دې کې فریقین چې دي هغه تاسو ټول ښه پېژنئ دا په ذیل شرایطو باندې دا روغه وشوه. دا 3 خسرې وې په دې خسرو باندې د دې خلکو تنازع وه. یو 492 خسره وه. تحصیلدار صاحب تاسو ته خواست کوم دا ځان سره کاینلی لږ نوټ کې یا ستاسو څوک ملګري وي. یو خسره نمبر 492 وه یو خسره نمبر 491 وه یو خسره نمبر 475 وه. په دې کې د جایداد تنازع وه. نو دا جایداد چې دی دا جرګې د خپل فهم مطابق د دوی په منځ کې تقسیم کړ او چې څومره د چا حق کېده هغه عمره هغه ته حق ورکړ. نو او په دې تقسیم باندې دا دواړه فریقین چې دي دا راضي شو. اوس په دې کې دویم شرط دا دی چې کم فریق سره د ځمکه په قبضه کې وه نو هغه به قبضه پرېږدي او کم سړي سره چې د ځمکه په انتقال کې وه نو هغه به انتقال واپس کوي د بل سړي ته به د بل فریق ته به انتقال کوي. تور خاندي به انتقال کوي او دا کومو خلکو چې قبضه نیولې وه نو دوی به قبضه پرېږدي. دا یو شرط دی. دریم شرط پکې دا دی
چې د دې نه ما ایډوانس چیکونه اغشتي دي د 20 لک روپو ایډوانس چیک مې ته اغشتي دي د اے سی صاحب د زکات فند د اکاؤنٹ په نوم باندې ځان له مته نه دی اغشتي د اکاؤنٹ زکات فند چې کوم اکاؤنٹ دی په هغه باندې مې ته اغشتي دي چیک کله ترسو انتقال نو شوی او ترسو دا خبره سر ته نه ورسېده هغه چیکونه مونږه سره پراته دي او هغه به کم سړی د دې خبرې نه رسټو شو نو هغه 20 لک روپے به مونږه د تاثیری بریکوټ په زکات فند کې جمع کوو دا ټیک ده کنه نو ایڈوانس میں 20 لاکھ روپے چیک چې دا غشته ایسه مستاسو نوټس کی تاسو ته ما ویلی مو نو دریم شرط پکې داری او یو پکې ډي آر سی جرمانه مقرر کړی د 10 لاکھ روپے ولی چې دا ډي آر سی مشران بغیر خرچ نه بغیر خوراک نه بغیر دغه نه منډه تړي وي او د دې جرګه چې دا تاسو بیا روست وای چې او خو دا هم ماته نه منظوره نو تاسو صرف هغه ماته نه منظوره وړاونته یو جمله وي خو د بل سړي دروازو د غنټو د شپو او د مهنت او خبرو اترو هغه شی چې هغه ختم شي نو 10 لاکھ روپے په دې کې جرمانه ده چې کم فریق د دې فیصلې نه رستو شو کم فریق په دې فیصله کې خنډ واچو او د ټول نه غټه خبردار چې دلته د انتظامی دوانه مشران زمونږ مجسټریټ صاحب اے سی صاحب او زه په خپل دلته موجود یم نو چې کم فریق رستو شو په قانوني کاروایی کې به موږ هغه سره هیڅ قسم رعایت نه کوو بیا به قانوني کاروایی د هغه خلاف کیږي او تاسو ټول الله قرآن کې فرمایي ولا تکتموا الشهاده تاسو به شهادت نه پټوئ نو تاسو ټول به دې خبره گواهی او چې کله بیا تاسو ضرورت دي نو تاسو به هم گواهی کوي چې د خلکو په منځ کې فیصله شي وا د انصاف فیصله شي وا دې به متفق شي او دا غي نه پس داخله بو تختیدل اره پارټي چي نو هغه سره به هیڅ قسم رعایت بیا نه کیږي نو دا ټوټل جرمانه چې شو دا 20 لاکھ روپے چې دا یو دا او 10 لاکھ بل دا به ان شاء الله بیا موږ زکات فند کې جمع کوو 30 لاکھ روپے ټوټل دا څه ده کنه مرزي نو خدای اول دا نوبت نه راولي الله دوی چې دی په دې زموږ کې دومره فصل وکړي دومره دغه کی چې دی موږ ته اسې په زکات فند کې پیسې جمع کړي دا نوبت ته الله نه راولي چې دی رستو شي موږ بیا پیسې جمع کوو زه او مولانا صاحب ته بخواست کوم چې هغه دلته راشي او دینه حلف واخلي چې آینده لپاره زموږ په منځ د دې طریقې نه حلف واخلي چې دی به آینده لپاره بزمون په منځ کې داسې په دې ځمکې حوالې سره هیڅ قسمه اختلاف پاتې نشو نورم د الله حل کې خود دې ځمکې حوالې سره هیڅ قسمه اختلاف پاتې نشو مولانا صاحب تاسو دلته راشئ برابر